او دا دومره سپیرو ابو لهب یاره د دوه زامنو د یو نوم عتبه او د بل عتیبه او د رسول الله مبارک دوه لونه ورته ورکړې وي او د نبوت نه مخکنه خبره یو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها یو حضرت ام کلثوم دې سپیره پیغمبر اسلام خپکاو د رسول الله مبارک زړه زور ورکاو زور زامن کینول وی زما بچیه وی او وی دا خزه د محمد ته پرې دی صلی الله علیه وسلم دوه لړونه ورته پرې خو څومره دک رسای څومره د زړه صدمه رسای بعضې سړی وي بدماش بعضې سړی وي ټوپک مار بعضې سړی وي متکبر د هغه کوشش دی چې یو مسلمان خفه کړم د هغه کوشش دی چې یو مسلمان له په زړه باندې پولې ودرومه ټیک ته ودروه مسلمان خفه کړه خو لوی الله دې وینې ظالمه رسوا کوي به دی دنیا کې به دې رسوا کوي او آخرت کې به دې رسوا کوي بعضې سړی د ښه سړیتوب د وجې نه چاته غږ نه کوي چې دا یو شرمېدلی دی نو زه ځان ولې شرموم نو خلق د هغې نه غلط مقصد واخلي رسول الله مبارک هم یو قوم و د یو ښه سړیتوب د وجې نه بس ټیک شوه ځه چې تا ووې نو ودې وې الله پوه شه او ته پوه شه او په کاڼې غزارې مو کو رسول الله مبارک پې هم لګېد په کاڼې باندې وړه به څونه زور اخیستی او دوه لونه ته پرېږده ورته اوهو څومره لویه خبره لیکن الله د پیغمبر مدد کړی دی دغه یو لورې حضرت عثمان رضی الله عنه ته نکاح شوه بیا وروسته او چې هغه عثمان نه هغه لور وفات شوه نو دا بله لورې بیا حضرت عثمان له ورکړه ذوالنورین لقب د دې دوه لونو د وجې نه حضرت عثمان ته میلو شو د عقاید دو جهان د دوه لونو خاون یو نه پس بله هغه خدای پاک دا سعادت دا خوشبختی د حضرت عثمان په تقدیر لیکلې وه دغه سپیره خدای د پیغمبر علیه السلام د لونو د سخرګنۍ نه وساته دغه سپیره بچي د دې ظالم الله د پیغمبر د سخرګنۍ نه او د زوموالۍ نه خدای وساتل سپیره خو هغه د پیغمبر له یو ډېر لوی دوک ورساو ډېر زړه یې وله پولې کړ چې دوه لونه ته ورته پرېږدې او بیا د هغې د پاسه به یې څه کول ښځه به یې تله او د ځنګل نه به یې غنې راوړې او د رسول الله مبارک مخې ته به یې چولې په لارو مشهوره داسې ده غنې به راوړلې نو علماو بعضې مفسرینو لیکلي دي یو ځلې یو لوی د غنو یو پنډ وتړو هغه دومره مضبوط و چې اوچت یې کړ نو په یو تیږه د پاسه هغه کېښوده او که ستاسو خیال نو پخوا به د خلکو دا دړې مړې یا لرګي راوړل نو په دې شا به یې راوړل په دې شا نو هغې ته یې پړې تړلې ورسې نو هغه دا ورته کېناسته پړې دې مرۍ ته دې سینې ته ونیوه چې زه به دا پنډ په ځان راواڼو او زه مې د رسول الله مبارک پو کې به غورځومه فرشته راله دې خو سینې ته هغه پړې وتړو ځان یې تیارو چې دا په شا راوغورځومه فرشته راله او هغې هغه پنډ له شاته دیکه ورکړه پنډ د هغه کمر نه شاته شو او هغه پړې په ټسته دې مرۍ ته پرېوته دې ډېر زورونه ولګول خو هغه پنډ پې درونو او هغه پړې مرۍ ته پروت و نه چاته چغه والی شي نه څوک شته حقې د لاسه خدای پنسي کړه او مرداره شوه او الله پې څونه خفه شو تبت یدا ابي لهب وتب دغه لاسونو باندې چې تا زما په دې نیازبین او خشته پیغمبر غزار وکړه ستا دا لاسونه دي هلاک او بربادي یو زما خیره ده یو د الله خیره ده الله خو قرآن زمونږ په معاشره زمونږ په عرف محاوره نازل کړی دی یعنی هلاک دي دا لاسونه یې تباه دي ما اغنا عنه ماله وما کسب مال بچ نه که هغه خپل دولت او تجارت بچ نه که سیصلا نارا ذات لهب لمبو والا اور ته برسي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
مړی ته پړې پرېوت د کجورو د پاڼو پړې او په هغې کې خدای مردانه کړه او په قرآن شریف کې باینیم نوم د ذکر وشو ابو جهل نوم نه ذکر شوی د عتبه نوم نه ذکر شوی د شیبه نوم نه ذکر شوی د ولید نوم نه ذکر شوی دا هم د پیغمبر سخت مخالفینو او د دې سپیرو نوم ذکر شو او الله پې ټاپه والا مهرې پې ولګول چې دی به کم خوا به ځي دی به د جهنم اور ته به ځي د جهنم اور ته غرغنډو کې به پروت دی دنیا کې د کبر وکړه مستی دی وکړه تکبر دی وکړه رسول الله مبارک دی خفه کو لیکن خدای په دنیا کې هم رسوا کو آخرت ټول عمر د اور لمبو کې پروت دی د مانونو ظلم به نه کوو او بیا هغه خلک چې هغه تا ته د خدای دین بیانوي په دې زمانه کې تا ته قرآن بیانوي اتا د پیغمبر سنت بیانوي قسم په خدای دا ستاسو خیر خواهان دي قسم مې راته وخوړ یو سړی جمعې پر ستا ته لګیا دی په مقبره کې درته لګیا دی صلح جوړه د په هغې کې لګیا دی تا ته ستا بچو ته قرآن ښیي دین ورته ښیي او ته هغه انسان تنګې او تکلیف ورکې دا ته خدای خفه کې دا ته رسول خفه کې دا ته د خدای دین ته رکاوټ او بند تړې دا ته د خدای قرآن ته بند تړې ظالمه خدای برې تباه کړي د خدای نه ویرېږه خدای سره څوک دشمني کولی شي نشي کولی د خدای د یو ماشي مقابله اوسه پورې چا ونه کړه یو ډینګې را خراب پیدا شوی دی تر ننه پورې د ډینګې وایرس پته چا ونه لګوله چې دا کم وایرس دی او دې له څه علاج دی ننه پورې نه امریکې پته ولګوله او نه برطانیې نه یورپ او نه افریقې او نه ایشیا چا هم پته ونه لګوله بس دغه دی چې بس وبړې رسک او جراثیم به ختم شي او تبري نو پیرډار ګولۍ دی خو داسې ځونه میزونه ورکوي خو د هغه وایرسو دپاره چې ته اوسه پورې ګولۍ د ملیریا شته د دې اوسه پورې نشته د کینسر شته د دې اوسه پورې ونه وته الله ښی مخلوق ته چې د ما د یو ماشي مقابله نشي کولی نمرود ونه کړی شو ته به یې یو ماشي د نمرود پس پیمه کې ننوته او تر څو چې بری مزل کولی شو مزل یې وکړو او د حق یو ماشي د لاسه نمرود بې خوب او په ټینشن کې پروت او د هغې د لاسه مردار شو نشي کولی یو ستاسو په دې ملک وطن یو 4-5 کاله مخکې چې کوم سیلاب راغی د خدای زور مولید څومره پولونه یې وړل ستا د دلدار ګړی پول ستا د منډۍ پول ورپسې ځه د هغه چکدرۍ پول غټ غټ هغه پولونه چې د پاسه په ټینکونه تېرېدل هغه پولونه چې د پاسه په د کاڼو د ګټو د ماربلو غټ غټ ټرکونه تېرېدل خو چې د خدای سیلاب راغی هلته پراته و بیا د خدای د قهر او د غضب مقابله څوک نشي کولی خو چې الله څوک راونیسي نو بیا یې خلاصولی هم څوک نشي دنیا کې هم رسوا کي په شرمونو یې وشرمئ د سترګو د لګېدو ځای پاتې دی آخرت هم خدای تباه کوي بیا یاد وساتئ زما رونو دا زمونږ دپاره یو په دې کې زمونږ عبرت دی دی کې الله مونږ ته یو عبرت راکوي دا ذهن کې واچوه د خدای دین چې درته څوک بیانوي لاس یې ښکل کا مینه ورسره وکړه قرآن چې څوک بیانوي مینه وکړه مدرسې سره محبت وکړه مینه وکړه غریب بې کسه بې څوکه شلېدلو والا طالب دی چې دی ورسره ښه کېږي مینه ورسره وکړه محبت وکړه په هره طریقه چې کبر به نه کې مظلوم ګاونډي رشته دار تربور چې کم غریب سړی دی ظلم به نه کې رسول الله مبارک فرمایي د مظلوم چې د خولې نه وباسي د دې نه زر د خدای دربار ته رسېدونکي شی بل نشته النبی علیہ السلام فرمایي د اسمان دروازې به ته کولو شي د وریځو د پاسه شي او الله وایي ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم لږ ساعت پس به خو مدد به دې کوم څه موده پس به خو مدد به دې کوم ابولهب ظلم وکړه زیاتې وکړه او د پیغمبر لار کې رکاوټ جوړېده والله کیسې موکړل هغه دین د پیغمبر مبارک تر ننه پورې په اربونو کربونو مخلوق کې خور روان دی الحمدلله دغه ټوله مکه بیا وروسته خدای مسلمانه کړه دغه ټول قوم بیا وروسته رب العالمین مسلمان کړه او تر اوسه پورې الحمدلله د دین رڼاګانې او پلوچې دنیا په ګوټ ګوټ کې خورېد اوسه پورې الحمدلله ابولهب مردار شو څه وکړل زما رونو هغې نه پس د دې بسرې نه پس بیا څه شو ابو طالب له دوی راتلل چې دا راشه وسو څه بن واچو چې د پیغمبر مبارک دا دعوت او دا تبلیغ او دا مسله ختمه شي
ابو طالب لراله ابو جهل هم راغی عتبه او شیبه او دا خلق جرګه باندې راغلل ابو طالب خو ډېر هوښیار انسان او د ټول قوم معزز انسان و خلکو به قدر او عزت کو دله رالل ورته وی چېره مونږ تاله راغلي یو ابو طالب ته د مونږ د ټولو مشر یو معزز انسان یو تاله راغلي یو ستا درواره دی تا ماشوم لوی کړی دی تا ماشوم لوی کړی دی او ستا واره دی نو ته مهرباني وکړه دې پوه کا او مونږ ورسره جوړه کوو مذاکرات ورسره کوو مذاکرات څه دي که دی مال غواړي چې څومره یې خوښي مونږ وله ورکوو دله به دومره مال مونږ را جمع کړو چنده وله کوو دومره مال چې په دې عربو کې ردنه مالدار سړی به بل نه که دی بادشاهي غواړي نو مونږ ته پکې مخکې شه د د ټولې مکې سردار زادې مشري م ورکوو او که دی جنۍ غواړي نو یوه نه دوه نه درې نه څلور نه هغه وخت کې منم نه وه څلور نه زیاته څومره چې د خوښي او په کم کور ګوته ایږدي نو مونږ یې وله ورکوو دې دې ګوته کېږي دا خو یوازې دا خبره نه ده چې ګنې مونږ د سره په دې جوړه کوو نه دا هوښیار هم دی ښکلی دی ښایسته هم دی د لوی قوم خاوند مونږ دپاره فخر هم دی بادشاهي مال ښځه څه غواړي ورکوله ښه بیا دویمه ورته وایو دویم دا چې مونږ دا ورته نه وایو چې ته د خپل دین مه کوه نه ته پوه شه خپل دین دې پوه شه که ته خپل ایمان ساتې خپل کار کوه خو زمونږ د خدایانو نوم ماله زمونږ د بوتانو یعنی زمونږ د دې خدایانو نوم بلکل چې وانخلې په دې مونږ خفه کېږو ابو طالب لکه دا سوچو که چې زه څه خبرې به د اروارو ومنلی شي او څه به د دوی ومنلی شي یو جوړه به راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې راوغوښت ویرواره دا قوم د سره جوړه کول غواړي او خبره بده نه ده ښکلې خبره یې درته پیش کړې ده څه وایي کاکاجي دوی وایي چې که دی مال غواړي که دی دولت غواړي بادشاهي غواړي ښځه غواړي مونږ ورکوو او دی منې کوم نه د خپل دین نه دی پیشه د دین پیشه او مونږ پیشه زمونږ د دین پیشه مونږ به راته د خدای بد نه وایو ډېرې زمونږ د خدایانو بد نه وایي ورواره داسې کار دی چې دا خبره ومنه د قوم زه درته سپارش کوم ومنه ورواره ټول قوم یو خوا دی مونږ بل خوا یو او د قوم مقابله ګرانه ده ورواره زم تنګ شوی یم زم تنګ یم باقي ځکه د ټول قوم او د ټول کلي او د ټول علاقې مخالفت ډېر ګران دی ورواره زم تنګ شوی یم نو ته مهرباني وکړه دا خبره ومنه رسول الله مبارک لکه سوچ راغی چې لکه چې کاکاجي مې مرانه جوړ روان دی پلار خو نشته نیکه خو نشته کاکا ماشوم لوی کړی مه لکه چې دی مرانه روان دی نو د رسول الله مبارک باندې دې وخت کې تکلیف راغی او سترګو کې اوښکې وګرځېد او لاول ورته کاکاجي دا خو لا ښځه ده او مال او بادشاهي ده که د یو لاس کې مې نور کېدي او په دې بل لاس کې مې سپومی کېدي چې دا کم څیز راته الله را کړی دی قسم دی که ته به وړم سمت زه دې مړ شمه خو دا خبرې به کوم او کاکاجي ستاسو د دې ملګرو دا خیال دی چې ګنې زه د ښځې دپاره دا قصې کوم زه مال لکم زه بادشاهي لکم والله دا مې مقصد نه دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي بل ځای کې قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله زه په دې پیسې نه غواړم زما پیسې په الله دي اجر په الله دی زه خو د خدای د طرف نه یو پیغمبر یم زه خو به دا خبرې کوم دې څنګه د خدای د خبرو پیغمبر د خدای د خبرو مقابله کولی شي دې لېږلې سره پاره یم دا خبرې نه پرېږدم مذاکرات خو هله څوک کوي څه ستا او ستا ما چې په پټي جګړې دا لکه نیم ستا او نیم زما په کور جګړه ده لکه څه ستا او څه زما دکان شریک دی او بیا یو وي ماله دومره بل وي ماله درېمګړی پکې راشي فیصلو کې دا ستا او دا خو زمونږ څه په پوره پټي جګړه نه زه خو د خدای پیغمبر یم یو خبره ورته کوم دی قوم ته یو ټکې ورته وایم او ورته واوره کاکاجي دا قوم دی واوري زما دا ټکې که زما دا خبره ومنله عرب به م تابع شي او عجم به م تابع شي او که دی ونه منله نو دی به خوار شي تباه به شي بیا ورته وایي چې کاکاجي خیر دی که ته وایې د قوم مقابله نشم کولی او ته د قوم نه تنګ شوې او تا ته مشکلات دي نو خیر دی کاکاجي ستا نه خفه کېږم رسول الله مبارک وجړل او ترې روان شو وی کاکاجي د ما الله شته
پروا نشته که تم د قوم ملګری کېږي نو تا نه ګیله نه کومه بس ټیک ده دین مې تا ته مرسو قوم ته مرسو او که ته د قوم نه مجبوره ته پیشه قوم زه به د الله دعوت چلوم خیر د ګیله نشته رسول الله مبارک ته روان شو ابو طالب خو پوه شو وایي ګرواره دلته راشه چې ته لاړې دلته راشه ما درته خبره وکړه د قوم او که ته نه منې ستا خوښه ده او چې تر څو زه جمع دیم زه به دې په شا ولاړ یم دین ستا او زما بیل بیل دی زه به دې په شا ولاړ یم او دا ټول قوم ابو جهل او عتبه شیبه ټول ناست دا دې واوري چې زه تر څو جمع دیم چې د دوی لاس هم ستا ګریوان ته راونه رسي دا تکړه شه خپل کار کوم رسول الله مبارک د خدای ډاډ ورکړه قوم هم پیش و ابو طالب مخه چا نه شو نیولې دې نه پس کافر رالل ابو طالب ته یو بل درخواست وکړ بلې ورته څه درخواست وکړ په عربو کې یو هلک و ډېر ښایسته و عماره نوم یې و ډېر ښکلی و عماره نوم یې د ولید زوی و د عتبه نوسی و لکه د یو لوی سردار نوسی دی او ډېر ښایسته دی ښکلی دی نو بیا دې رالله نو چې دې څنګه رالل نو ابو طالب ته وی یو کار وکړه وی دا محمد خو تا ماشوم لوی کړی دی که نه صلی الله علیه وسلم وی موږ تا له عماره درکو ابه درکو دا ډېر ښکلی دی او ښایسته دی او مزېدار او د عتبه نوسی دی لوی قوم ابه تا ته وبخو ده په ځای به د هغه بچی شي او دې موږ له راکړه چې بس موږ پیشه بیا دی پیشه رسول الله مبارک دا خبره ورته کوي دې موږ له راکړه موږ پیشه لکه هر څه چې ورسره کوو مړ به او تعالی به عماره درکو ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی ابو طالب ورته وی آها محمد نه ښکلی څوک کیدی شي صلی الله علیه وسلم او بیا زما د مړ ورور عبدالله یتیم بچی تاله درکم او ستا بچی لوی کم مغیره ورته وی ابو طالب د انصاف فیصله دی ونه کړه ورته وی قوم ظلم وکړه د انصاف وی ښه خبره قوم راوړه وی غلطه یې راوړه نو د خپل ورور د عبدالله ماشوم چې ما یتیم لوی که دوی له ورکم مړ کړي او پردی وپالم دا د انصاف خبره ده ولې ورکم دا دوی کور کې اوسي د دوی ډوډۍ خوري ولې ورکم هغه خپل دین نه بیانوي دوی پیشه خپل دین یې پیشه زور خو په دوی نه کوي که دی مرګري کېږي ایمان راوړي راودړي که نه راوړي خپل کار دی کوي ابه خامخا د خدای د دین خبره کوي یعنې دومره ظالمان هغې نه پس دوی سختۍ شروع کړې کافران پوه شو چې بل علاج نشته بې دې نه میټینګونه به یې کول او سختۍ شروع کړې مضبوطې سختۍ او چې کوم مسلمان و به یې واو ټکو به چې کم پکې داسې خلک وو چې هغه غلامان او مریان وو هغه یې وهل او ټکول دا سختۍ شروع کړې لیکن ابو طالب څه وکړل هغه فورا د خپل قوم میټینګ راوغوښته که کوم مسلمانان و هغه یې هم راوغوښتل او چې کوم کافر و هغه یې هم راوغوښتل او رسول الله مبارک یې هم کېنو ټول قوم یې راوغوښته وی قومه یو خبره درته کوم ټول موږ د ده ملګري نه یو د نبي علیه السلام زه د پلار نیکه په دین یم تاسو کې هم داسې شته چې هغه به د پلار نیکه په دین او څوک د ده ملګري دي خو دې وخت کې اوس زموږ د قوم خبره ده دا زموږ د قوم خبره ده د ده به موږ په شا ودرېږو زما قوم چې څومره دی ما سره څوک ملګري کېږي چې د ده په شا ودرېږو ځکه دته لوی تکلیف د قوم دشمني را روانه ده او دا ما ته هم پته ده چې دی رښتونی دی دروغجن نه دی زه له دې نه خبر یم چې دا رښتونی دی او دا دروغجن نه دی خو موږ د پلار نیکه دین نه پرېږدو د لپاره نور ما ته پته ده ما سوا د ابولهب نه ټول قوم لاس اوچت کوي موږ یې ملګري یو که ایمان پرې راوړو که نه راوړو خو موږ یې ملګري یو دې سره رسول الله مبارک ته یو ډاډ میلاو شو مضبوط ډاډ